خبره درته کوم ګوره ښه د تاسو په ګټه باندې کوم پوه شولې. امریکا که چیرته په خبرو په تظاهراتو په دې شیونو کېدی اسرائیل په فلسطین برید نه کوه، امریکا په افغانستان، په ویتنام، په سوریې، په عراق برید نه کوه، مذاکرات به یې کړي وو، تظاهرات به یې کړي وو، جلوسونه به یې کړي وو. نو دې نه ښکارېږي چې جګړه د حل لار ده، یو طرفه کوي مسله درته یو طرفه کوي. امریکان د خپل اقتصاد دپاره خپل عسکر وژلو ته ورکوي، پیسې مصرفوي، له هغه سر د دنیا راځي، په عراق برید کوي، په ویتنام یې کوي، په افغانستان یې کوي، په سومالیا یې کوي، په افریقا یې کوي، د څه شي دپاره چې خپل خبره پرې ومني. دا چې ځینې جنګونه دي او هغه نتیجه نه ورکوي، هغه بیا بېله خبره ده. ولې روسانو په اوکراین برید وکړ؟ ولې خبرې نه کولې؟ ولې تظاهرات نه کولې؟ غولکې نه راخیستلې؟ نو زه دا درته وایم چې تاسو 8 کاله یوازې د منظور پښتون ډله پی ټي ایم ده که ټي ټي پي ده که چې تاسو راجګ سولئ، نه مو شاعري پرېښودله، نه مو تقریرونه پرېښوده، نه مو جلسې پرېښودې، نه مو جلوسونه. تاسو هغه وخت جلوسونه کوئ، غونډې کوئ چې کله تاسو د سر سړی له لاسه لاړ شي، بیا تاسو په مړو سیاست کوئ، بیا په جنازه کې 3-4 کسه نور پسې وولئ چې لا خلک جذباتي سي، جلسه هم غټه سي، بیا پسې هایم خبره تر طلاقه پورې ورسېږي، یو بل ته طلاق ورکوئ، قسمونو نه خبره تېره سوله. په قرآن مو لاس کېښوده چې موږ به 2 میاشتې وروسته راوځو او دا ټولې خبرې به عملي کوو. پښتانه لیډران نشنالیان ټول در سره او له الف نه تر یا پورې هر یو پکې خپل تقریرونه وکړه. دا وړم راجګ سو په افغانستان باندې په همغه جلسې کې ټکونه وکړل. صحیح سو وخت چې تاسو په طلاق نه یې بند، په قسم نه یې بند، په قرآن نه یې بند، د هغه غونډې نن 5مه میاشت د تاسو څه وکړه؟ ښه یوازې منظور پښتون او یا منیر شاکر خو دومره کولی سو چې تاسو یې طلاق درکړه. دا چې اوس په تاسو ښځې طلاق دي که نه دي، دا بیا تاسو خپله سوچ وکړئ چې څومره په جذباتو کې تاسو ویلی چې په موږ د طلاق دي. منظور پښتون چیرته ده؟ غونډو ته نشي تللی، د منیر شاکر جنازې ته نشي تللی، بله د وزیر دی په جیل کې ده، بل دی په جیل کې، بل درته وویشته، بل یې مړ که، بل تاسو په مړو جنازې پرېږدئ. تاسو جګ سئ، تاسو جګ سئ. لکه د بنګلادیش خلک سره جګ سول، حکومت یې وپرځاوه او ښځه هندوستان ته ترې وتښتېدله، بېرته یې خپل د خوښې حکومت راوسته. همدقسې که نور هېڅ نه وي، دغومره خو وکئ چې خپل د خاورې معدنیات، خپل د خاورې عواید، د برق پیسې چې تاسو په پنجاب دي 10,000 عرب پاکستاني روپۍ، هغه خو ترې واخلئ. نور خلک نشي غلطولی. ګورئ تاسو په هرې جلسې کې، زه په تاسو پوهېږم، غونډه ده منظور پښتون ده، په اروپا کې هم درته ډول وهل کېږي، په امریکا کې هم درته وهل کېږي، چندې درته کېږي، د تاسو اکاونټونو ته تاسو بینک هغه ته راځي، هلته مو مشرانو ته ټاکلي خالي د افغانانو نه پیسې راټولې کړئ، ښه خپل بزنس پې وکئ چې پیسې سره ختمې سي، بیا یو کس د خپل ګوند مړ کړئ، ولرګه خبرې ته دا خبرې غلطې دي. شاکر صاحب خیر دی، بخښنې سره دا دي خبرې خلاص کړي. محترم شاکر صاحب وخت درکوم. نه شاکر صاحب حوال خدای د کوم نمایندګي کوي څوک ده؟ دا ټول کارونه وکړي، د افغانانو جیبونه مو وهل، هلته هغه غریبان په سختۍ باندې کار وکړي، هلته تاسو خپل 4-5 کسان وولئ، بیا نه راوځئ، کله په ګیلمن سیاست کوئ. دا اوس قسم مې دی په خدای د ګیلمن د کور له حالت او دا ورونه چې په کم حالت باندې دي، غیر له دې نه چې خلکو نه پیسې ټولې کې بل کار نشته، کله مور راولي ګیلمن دغه شی و چې دا اوس تاسو کوئ. دا منظور پښتون دغه د ګیلمن رور ته نه وویلي چې د خدای روی که دغه مور دی په ویډیوګانو کې مه راوله، کله یې سر پې کاږي، کله یې پښې پې کاږي، ورس خلکو نه 15 روپۍ غلا کړي. دا شی نور مه کوئ، په نره راجګ سئ. ولاکه طالبانو ته نه په اروپا کې چنده شوي، نه په امریکا کې شوي، صرف د دې په خاطر چې ټي ټي پي ته 15 کسانو تبلیغات کول، هغه هم په اروپا کې په امریکا کې ونیول. تاسو وروره ګله خیر له دې راشئ، تندر وهلي که نور نشي کولی ټي ټي پي ته په خپل کور کې ځای ورکړه، که نور نشي کولی ډوډۍ ورکړه. دا 20 کاله طالبانو له امریکا سره، له ناټو سره، له پاکستان سره ډزوله، تاسو څه تندر وهلي؟ دغه بحث د ټي ټي پي بیخي پرېږده. د پی ټي آی دا څه نومېږي، منظوریان، منظور پښتون که خپل رقم سړی زه منظور پښتون په شخصیت باندې خبرې نه کوم، اما چا شاپیر تر ټول غله دي
راغلی په غونډه کې هر یو ټیک ټاک جوړوه او وروره ګله موږ دې تر شا ولاړ یو موږ دې تر شا ولاړ یو د تا به جنګ زه به نه یم د تا به جنګ زه به نه یم هماغه قصه شوه نن منظور پښتون چیرته تاسو یې پوښتنه کړې ده په کوم جي کې ده په پاکستان کې شته که نشته که شته په کوم حالات کې د کورنۍ په کوم حالات کې د فامیلي په کوم حالات کې ده فاو سره خو داسې نه کېږي چې وروره منظور هی منظور هو لر او بر لر او بر لر او بر بل علي وزیر د لیو بندیخانې باسي په بلې ورننه باسي تاندر وهلې چې 10 لکه کسان برابر کې په دې جیل ورشي د علي وزیر په شمول ټول بندیان را خوشي کوي پی ټی آی نه تاسو تاندر وهلې لاغه نه کمزور یاستئ ګوند د منحال سو بل د منحال سو بینک اکاونټونه د منحال سو شناخته کارتونه درنه واخسته لام وای پاکستان د قانون او د چاتر لاندې کچیرته تاسو پاکستانیان ناستئ دغه علي وزیر او دغه داوړ مسنګ پاکستان پارلمنت ته لاړ د پاکستان تنخواه اخیستله د پاکستان مراعات اخیستل تیل اخیست هر څه اخیسته چی شي دپاره تللیو تاسو خو وایئ چې مونږ بیا تاسو په همدغه وخت کې دا دومره وخت د پی ټی ایم و خدای تاسو افغان طالبانو ته څومره بد رد ویلې همدغسې د عارف او دغه علي وزیر د راغی په هر کې د اشرف غني له مخې او د افغان پارلمنټرینو مخکې په طالبانو ټاکونه ونه کړه دا اوس یې نه کوي تاسو سیاست کوئ په خپل ملک یو کوي بیا که د پښتنو دپاره سیاست کوئ دا 20 کاله په افغانستان کې پښتانه وژل کېده راوښیه د علي وزیر او د محسن داوړ او د عارف وزیر او د فلانی فلانی چې ویلي چې امریکان ظلم کوي په افغانستان کې پښتانه وژني د ورځې 1500 پښتانه وژل کېده یا ورځ تاسو په باندې خبره ونه کړله تاسو به تر څو مونږ غلط وایو مونږ غږ نه کوو مونږ وایي زه دغه د پاکستان ضد یو خوځښت ده مونږ یې څه کوو که تایید یې نشو کولی رد یې نه کوو تایید مو که ګیلمان پسې ودرېدو شهید مو ورته وویله ښه مو وستی ومویله چې دغسې ځوان ولاکه بیا په ټول پی ټي ایم کې پیدا شي اما تاسو خو داسې مه کوئ زموږ سترګو ته خاور راشیندئ دا بره پښتانه 20 کاله نه وژل کېدل تا څه وکړه همدغه علي وزیر دی همدغه محسن داول دی ډرون ته کوردینات نه ورکول چې پاکستان کې په وزیرستان کې ټي ټي پي باندې ګزارونه کول همدا تاسو نه وایئ چې ګوډ طالب او بیټ طالب د دې مطلب څه شی ده د ګوډ طالب او بیټ طالب په مطلب که څوک نه پوهېږي زه درته وایم هغه دغه ده چې پاکستاني طالبان او افغاني طالبان ګوډ او بیټ تاسو دغه ته وایئ ولې مو 20 کاله په موږ پسې راخیستو له دې نه زموږ پر څانګو درېږي دغه ته وایي نه وایي د وخت ورکو شاکر صاحب ته چې دی څه نظر لري جنرال صاحب د وخت ورکو چې دی څه نظر لري شاکر صاحب ته مهرباني وکړه ما خلاص کړه جنرال صاحب خبرې د واورېدې وروره سیده یعنې زما په نظر باندې بې طرفه که څه هم زه د پی ټي ایم غړی یم واوره یعنې دا کسان چې وژل کېږي خواران اول په دې غونډه کې څومره خیانتونه یې وکړل دغه سیاسي سوداګر دغه تجاران دا د پښتنو په سر باندې چې دا غوایان ته جوړ شوي دي ټول ونه تښتېده شاکر صاحب مهرباني مننه کومه ګوره همدغه خو موږ وایو که نه چې زمونږ په کوزي پښتونخوا کې یعنې ګوره دغه امارت اسلامي کو په بر وطن کې دغه خپله مبارزه وسلواله کوله یعنې دیو په خپله باندې دغه تایید کړې ده د دیو مشرانو